ګوره وته خان خدای ته وګوره خلک وایي چې دا چرګ مورتي نه ګرځي اب وایي چرګ مورتي نه ګرځي دي کسي دي خان ناس پرواره مثلا ډېرې خبرې مکو هم تا وی چې ګډه لوګني ما وی چې با مې خې به څونی شو د 4000 د 3000 د 2000 ګرځنه شو کې 10000 روپۍ دي مثلا او زه وتا نه ګډ غواړم دا تا ګډوري راوسته که چنګ چنګ ها زه اوس دا قرباني کوم ګوره بیگم صاحب پورا د 3000 روپو ګرځي شلکم بیگم صاحب شلکم چې زه خبرې کوم بیگم صاحب سره ته وګوره خلک درګي تر ګیر چاپیرو خلکو ګډوري وګوره ورشه خلکو دوه دوه راوسته دي نو بیگم صاحب دا خو ټیک دا چې دوه ګډوري وای تا غوندې شومان نه دي بیگم صاحب بالکل ټیک وای صاحب ځکه کلکلا خانم ګوره زه بیگم صاحب چې خبرې کوم نو منځ کې مړه تانګه دا غریب ته سوي لار بشي اوس هم ګډوري برابري چې څوک کتول راشي څه خو وي که نه ګوره بیگم صاحب زما بیگم صاحب نو وایم چې تاسو بس زه بله خبره نه اورم ګډ او نن یلکه صاحب ماته صاحب دا ټول شیطانې ګوره ستا د تا مولا غر که ته زمونږ په خبرو کې ولې رادانګې او تا دا ولې ویلې چې شلکم او بیګم صاحب ټیکې دا صاحب ما څه ویلې صاحب ګوره وایم یو ورځ به دې ګوره دې مرای نه ونیسم او صاف ودنه ګوره وباسم تا ته ګوره زه نه معلوم مانا صاحب هغې ته خو څه ویلی نه شي بیګم صاحب ته بس موږ باندې ټولې غوسې کړي هغې ته څه ووایه که نه تا ماله دې پیغور راکړو وای بیګم صاحب بیگم صاحب ته ګورې غږونه کې دا پیسې وال دا ورته نه چې څه چل دی هیڅ هم نشته هیڅ صاحب ما چې لاړ شو کنه چې ما د ګډ څخه مو اورا کلکلا خانم دا بیگم صاحب خو کله خو مور کله چې کنه صاف ودان او باسم صاف یعنی که داسې دي مثلا خان ګډوري مې درله واغېستو ګډوري کومې ده مثلا ګډوري وره وایي کم دي دا څه دي دا وګوره ته څه وایې دا مثلا ګډوري دی نو دا څه شی دي یې خو ګوره ورته خان ګوره ورته ته مثلا ته شواز دې مړه نو ستګې څه کې په تو پوهېلې ستا کار خو بې کېږي نو ته څه کې نو ګورې زه به قربانۍ کې مثلا ټیپ ریکارډر راوړم ټوکې مه کوه ښه نو ته دومره نه پوهېږي یاره یاره مازغه نه مه خراب وګڼې خدای راستي هم تا راوړم دې قربانۍ کې نو په تاسې اعتبار ځکه خو مې دا انتظام وکړو هلکه دا ته څه خو به کوې مړه ګوره خان قرباني خو ته هسې هم چې کوم دی که نه د خدای خبره نه اول وره خبره خو وره که نه اول خبره خو وره که نه نو خو د نامې دپاره یې کوې که نه خو به دا به بیم به یې کوي او دا خلک به وایي والله چې ګډانې ښه ډېر راوستي دي اوهو پیسې را سره نشته په رونو مې مال کې مو دوړې وکړې شه مثلا مړه ګوره زما اول به زما خبره اورې سیدا جان ماما باندې زما سلام او نادیا ګل ریاست بچي باندې هم خامخا سلام بس ټیک ده وبشي دا زما کار دی او کلکه بادامو مټاک خوسا ولې صاحب خدای دې نه کړي کلکه تا پورې وګونه شته او که نشته خدای دې نه کړي صاحب شته چې شته نو بیا زر رامنډه وه دا کاغذ وله او دا سودا به فټافټ اوس ما له روړې شوه خدای دې نه کړي صاحب څه دي پکې جي ما سره به بحثونه نه کوې خو چې کومه خبره ته وکړم نو بس په منډه یې کوه شاو او یالکه دا څه شی دا نوی ماکونه دی لکه واس کوه ته لا برتي کړی مې نه دی او بیا لوبې شروع کړې چې دنه خو لږ تپوس وکړم دا وګورې دا لا نوی دا ظلم صاحب ها کینه ماکو صاحب ها تاسو فرمایل صاحب ما فرمایل دا برتي شوی نه او لوبې دې شروع کړم دا بلونه جعلي دي زه په دې بلونو باندې دستخط نه کوم دا نه منظوروم تاسو خو ښه ده صاحب خو هغه سړي دوه ګډان هغه څه دي
په ټلیفون به ورته ووایم چې بنګلې ته نه بوځي نه ویم هوښیار شو ښه رښتیا رښتیا به راته چاپ یې کړی پوه شوم دسخط چېرته وکړو دا دسخط څه چل دی دا یاره ډي اس پي دومره پروا نشته خو دا دغسې ده زما لالی چینار دی او دا رنجه ولې هغه یادوم ولې ایس پي صاحب را روان دي صاحب نه یاره غلی شه بړه ډي آی جي صاحب راځي سر ګوره مازغه راله مه خرابوي ګوره زما کمزوري مازغه دی که یو ځل خراب شو نو بیا به خراب وي اختر ته یادوم ښه جي ټیک ده دا خو زمونږ نه یو وایو چې د کونه راتلم که نه وایي پولیس والا وایي چې راځې که نه نو ځان سره ګډ راوله نو په دې تنخواه کې دویم هغه نیم ګډ زما لالی چینار دی نارنجه ولې نه کېږي نو روغ ګډ مړه دا څه لانجه باندې وړي دا موږ به څه کوو سر زمونږ په تنخواه خو دا ګډ هغه خپم نه کېږي صاحب وایم خدای راستي که نه د غم د لاسه مې دا مازغه دی دا بلکل چې دی نو زما لالی چینار دی او نارنجه ولې دی او سر د بچر خو قرباني کیږي که نه او رښتیا صاحب یو چل به وکړو ته به چرګ حلال کړې او موږ به یو چتې واه یاره بدل دی والله دا د جبا صاحب ته چل دی لکه څوکې شپونې به صاحب بېګا رانچا ګډ پټ کړی دی صاحب ګډ یې د پټ کړی دی دا به څه کړو د ګډ خبرې مو کولې خو دا خود کېدی چې خدای خیر کوي خبره کوم دا نه چیناره جی صاحب د څومره څنګه ګډ نمونه دغه شکل مکل خو یې پېژنې که نه خپل ګډ پېژنې جي د کور ساتل شوی ګډ دی چې سور رنګ دی جي سور رنګ یې دی او د څو دی یعنې څو پیسو دی د 300 روپو دی جي په د 300 روپو دی 300 روپو دی څه چل یو کوي جي کې نه نه پیغمبر شاه خبره کوم رښتیا دا خو دا تا خو به نورم دا ذاتي ګډان ساتلي ده او که نه جي خو دا ټول نه خو که نه جي بدله نور ګډان شته سره که شته جي خربنداره چیناره جي صاحب دی به چې کوم دلته دغه کې نارنجه ولې کېږي که نه بیا به زما لالی چینار کې بیا دا به چې ښه د فکر به کوم او د دې پوه به کړو سر ګډه پیدا شي دا نه ذاتي ګډان خو به یې خامخا ساتلي نورم خان ګډ خو نامه خدا ډېر زبردست را پیدا کړی دی ها مثلا دا بس ټول د ناس پرور کمال یو سړي خرڅوه بس نو خو معمولي ټوکې نه کوو که نه خانه په څو شو خان اره ستا نه تپوس کې ما نه تپوس وکړه چې په څو شو پوره په 100 روپۍ مې واخیستو نه یاره دا خو 300 روپو ګډ دی ودې کته کړه دا 300 روپو ګټ دی مثلا یو کا مګر غونډه و سړکی مو اوره ها خلاص دا رسم لای شه لالو د خیر سره زړه خیر سره ها صبر داري داري سیب وکړي داري زما ګډ داري خبردار لکه یا ګډه لال لګي یا لکه دا څه ګډي وړي وای مثلا په دې موږ پیسې ورکړي هلکه دا ګډو پیژنم زما چې ته ما ګډ دي کنه پیژنم دا مثلا ما نه درځم ناس پرور راځي ناس پرور هر چا چې اغشته کنه مال ستا په وجه کې برآمد شو ته مخې راځه دا ناس پرور ناس پرور اور ما وته ما ور باندې کړ یا لکه دا څه په مصیبت دیوالو متفق صاحب ډېر مخکې ځکه ما څه کړی دي را مخې شته ورا دا څه مصیبت ما څه کړی دي دا خو کتاب دی ما خې به میرا خانه ما خو ته ډېر ښه سړی ګڼلې چې ستا غوندې سړی دا کار شروع کړي چې ګډان پټۍ ولالۍ نو نورو نه به زه څه ګیله کوم سر 2 منټه لیټ شوم ګډ به دی حلال کړو سر آفرین شه میرا خانه او پتا شه یاره جی بس مثلا زما غلطی دی چې اگر نوکر مې ساده کو نه دی به چې ارزان ګډ دی چې مزګر راوسته کړي ما خو ته نو ویلې جی تا وته نو ویلې ګوره میرا خانه چې اوس په دې اختر کې دې زه په حوالات کې زما لالی چینار کما او نارنجه ولې دې کم نو خلک به وایي چې په اختر کې نارنجه ولې کو صاحب زه اوس لاړ شم ګډ خو ماته ملاو شو جي اوس غلی شه بار کې نه دا به ستا خوښی نو بار کې نه دا لکه دا بار کې نه ولته یاره جی یو خبره ته جی کوم د اختر ورځ د جی ما څه چل دی وایه ما وی جی یاره میرا خانه چې څو یم درته نو څه درته ووایم نو خو بیا هم ډم در باندې دغه شي چې یاره د کلي مشر خو چې مشر دا کاروبار شروع کړي نو په دغه کشران خو پرېږده نه مثلا جی بس دغه یو ځل خطا شو کړی جی هر وخت دا بس ډېره مهرباني جی ډېره مهرباني اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی دا نارنجه چیناره جی صاحب پوه شو سر پوه شو اوس تاسو ټول خو مبارکه راغلي خو پته نه لګي چې حوالات کې بندي او کرا پرېږدي لکه ولې دا غشتو کډوې بده نه غشتو کنه په 100 روپۍ و ناس پرور دا څه زما خان سره ډېر ضروري کار دی اوس مونږ څه چلو کو اوس مونږ خور به کوڅورم خدای راسي ماني سي پولیس
او وی دا دې کنه مهرباني اختر ستاسو مبارک شه زمونږ به سه اخترونو شو مثلا 100 روپۍ هم رانه غواړي بس خان د قسمت خبره د پوښي کې موږ خپل ناس پرواړې خبره وکړه دا مېلمانه ناس دي کني خدای راستي چې تاسو راو موږ غدل دا ستا د لاس او 10 روپۍ وستا تنخانه کړو راشدان راوګته زما قصور دی نو تا ویل چې نیالو وای څنګه مې ویلې چې نو چې تا وی چې ارزان دي بس ما به ارزان دي 100 روپۍ خو نن لاړې خو لاړې بل ځوان نه کړی چې دې څه د مور ته څه ویل کار څه ویل خان زما لګ رقم کرس پکارو بیا اختر له خلکو حساب پر زغشتو تا ته پته زما غلام شي اوس را اخر کې رقم والی خان نه مثلا تا پیسې پسې نه بولی دي بس ته پر تربوران سره سیالي کولن اوره سیالي کول نه بده کوله کنه سیالي چاته سیالي د ټکی درک ته لګ راغله اوس خان ته دا ناس چې لږ خیر راکا نو بده وای سیالي نه خان هغه چې سیالي خان دا سیالي چاته کې نه خان نه رته نه یادو مې راځه دوی یادو ما زده ته یو کیسه کوم اوره اختر کی قرض پور لگو دا ولد پخپلو جمهور لگو پخپلا دی اختر کی قرض پور لگو